کوم دوستانو امید لرم چې تاسو به ښه وئ. څنګه چې په تېر ټوټوریل کې تاسو وکتو چې موږ یو آوټپوټ کمپیوټر موږ ته راکړو هیلو ورډ یا هیلو حاجي صاحب، نو همدارنګه موږ نن داسې کار وکړو چې نن به موږ ویریبل ورته ډیفاین کړو چې ویریبل څنګه ډیفاین کېږي. مطلب هغه تاسو به اورېدلي کتلي هم که نه، هغه A equal to 2 یعنې یو فکس نمبر ورته ډیفاین کړو او آوټپوټ به راوباسو. مثال خبره زه ورکړم دلته هماغه رنګ چې یوزینګ نیم سپیس دغه ټول دي. نو زه به اوس ورکړم مثال څنګه طریقې سره چې هغه درته ښیم انټ، مطلب یعنې هغه ته چې کوم نمبر ډیفاین کړې هغه کوم فارمیټ دی، کوم ټایپ دی، نو ما ولیکو چې هغه انټیجر دی. ته کولی شي چې ډبل یا ډبل مطلب فریکشن نمبر چې هغه هم کولی شي ورته ډیفاین کړي. نو زه به ولیکم چې انټ از ایکول ټو 2 او دا به سیمی کولن ولګوم. د دې مطلب هم همدا دی چې د سیمی کولن مطلب دا دی چې دغه لاین دا ځای کې ختم شو. که تاسو چېرته سیمی کولن پرېږدئ نو دا تاسو له به ایرر درکوي، همیشه به ایرر درکوي. که چېرته څه آیډیا درته نه وي که نه، بعضې وخت کې ډېر غټ پروګرام ولیکل شي او یو سیمی کولن ایښی شوی دی انسان نه، نو دلته به کې اوس لکه دا ایرر 0 دی، نو دلته به کې ما په thousands کې یوله ایرر درکړي، نو بیا به کې سړی کنفیوز شي چې دا ما غلطي چېرته کړې ده. مطلب ما اوس ولیکو انټ مصطفی از ایکول ټو 2 او زه اوس ورکوم سی اوټ less than sign او دلته زه لیکم مصطفی او بیا زه ورکوم and مطلب end line او سیمی کولن. دا سیمی کولن څور نه کړي بیا دله ایرر درکوي. او دې کې انډل مطلب زه اوس ګوره زه دې کې سیمی کولن نه اچوم نو ما ته ایرر راکوي. به اوس ګوره ایرر راکړو. ولې چې هغه کوم کمپایلر چې دی دا دارنګې د مین نه داسې را روان دی چې هغه ګوري چې ښه فنکشن خو چې دی دا مین فنکشن چې کوم دی دا انټیجر دی، بیا به کې دننه هم ویریبل هم چې انټیجر ډیفاین شوي دي. سی اوټ ته چې راشي نو دې ځای پورې خو لاین مونږ ته خو ښکاري چې لاین بل ته تللی ده، نو کمپایلر ته خو نه ښکاري، هغه داسې مخکې لاړ شي تر د انفینیټي پورې لاین اینډ نه وي نو واپس راشي دې وخته دې خو وګوري وایي ریټرن 0، نو هغه کنفیوز شي چې دا کوم طرف ته دا خبره دا څه ول غواړي اینډل ډایرکټ ریټرن داسې شی شو، مطلب بل ته لاړ شم لاړ نه شم. هغه بیا داسې سوچ وکړي چې دا ریټرن هم د اینډل سره یو ځای دی، نو بیا دله به ایرر درکړي. هغه درته بیا وایي چې سره فنکشن چې دی لکه ګوره داسې کې درته کې لیکل شوي دي چې تاسو باید سیمی کولن چې دی هغه پکې ولیکئ. نو کوشش کوئ چې کله هم څه ایرر راشي خو دغه ستاسو کوم پروګرام کې بدله نو لاندې ایرر کې ګورئ. ایرر کې لکه پوره خو نه ایکسپلین کړی خو یعنې تاسو ته به کې داسې هغه ورکړی چې آیډیا یې درکړي. دا خو یو سمپل ایرر دی خو بعض ټایم کې دله صرف یو پوینټ یې درکړی دې کې خو یې لیکلي هم دي که نه expected semicolon before return که نه، نو بعض وخت کې نه یې درکړی، نو بعض وخت کې صرف هینټس یې درکړي، نو هینټس باید هغه کړي که نه هغه مطلب داسې لاین وغیره ورته درکړي درته وایي لاین دې فلان کېږي که ایرر دی که نه، نو ته باید هغه ټول ایرر دله بیا ګورې ده. ښه مونږ ولیکو اوس دارنګې ولیکو مصطفی از ایکول ټو 2 او ریټرن مصطفی. نو دا ما ته اوس مصطفی نه ریټرن کوي بلکې ما ته به 2 ریټرن کوي. تاسو کتلی شئ ولې چې هلته مونږ مصطفی از ایکول ټو 2 کړی دی. ښه دې ځای کې که چېرته تاسو همدارنګې انورټډ کاماس چې ورکړي نو اوس به چې دی دا به څه شی کوي، دا به اوس صرف او صرف یو ایرر ورکوي. دا به اوس صرف او صرف مصطفی به پرنټ کوي. وجه ځکه چې موږ ورته مصطفی د دې مصطفی او د پرنتسیس کې چې موږ ورته د دې مطلب هم همدا دی چې دا موږ یعنی ایز اټ از موږ کمپایل کول غواړو. نو دا بره کومه خبره چې ده بس د دې پکې هیڅ ذکر ونه شو. نو کوی چې بس مصطفی او بیا ټول پکې پرنټ شي نو بیا دې کې داسې کار وکړئ چې less than او بیا پکې مصطفی ولیکئ. نو اوس به چې دا مصطفی به دلته راشي او دا خو بس یو ټایټل تاسو ورکړو که نه چې هغه دی. نو اوس ګوره مصطفی او ډایرکټ به ورسره 2 مصطفی 2 او که تاسو یو چې نه مونږ دا مصطفی پهله ولیکو او بیا نیکسټ لاین او بیا نه بعد مصطفی ولیکل شي نو هغې دپاره او بیا داسې کړه چې دلته به انډل ولیکو مطلب نیکسټ لاین او بیا less than او هغې نه بعد ما ته پرنټ شي.
مصطفی نیکست لاین کې راغی ها او که تاسو وایئ چې نه په دې لاین کې دی خو چې لږ سپیس خو به کېږي نو بیخي مخته دی نو هغې کې به داسې کار وکړي چې دلته به سپیس واچوئ چار څومره چې که ټیب کلیک کړئ که سپیس کلیک کړئ هر څه کلیک کړئ نو څنګه چې تاسو کمپایل کړئ نو هغې کې به سپیس کې به راشي تاسو ډېر ښایسته ښایسته ټاسکونه کولی شئ مطلب تاسو کولی شئ چې داسې سرکل جوړ کړئ ټراینګل جوړ کړئ ټول په دې کې کولی شئ ځکه چې تاسو به ایریا معلوم وي چې څنګه طریقې سره موږ مطلب یو سټار دی بیا هغه نه بعد 2 سټارز 4 سټار 5 سټار کنه داسې طریقې سره تاسو کولی شئ چې دا تاسو پکې ټرین کړئ نو بس پریکټس په دې باندې ډېر زیات کوئ کوشش کوئ ځکه چې ټیوټوریل صرف امپورټنټ نه دی بلکې پریکټس هم امپورټنټ دی نو تاسو کوشش کوئ چې مختلف ټاسک وکړئ چې د آوټپوټ باندې موږ له څه شي څخه راکولی شي نو نن لپاره همدومره ویډیو او ما سره اوسېږئ بل ټیوټوریل لپاره ما سره اوسېږئ السلام علیکم